په کابل کې د شیخ ادریس جنازه په زرګونو خلکو په حضور کې ترسره شوه چې ملا محمد یعقوب مجاهد هم پکې ګډون وکړ. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهمه او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو درورسیږي. شیخ ادریس د جنازې مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې زرګونه خلک پکې ګډون کړی و او فضا له غم، درناوي او دعا ډکه وه. دا جنازه چې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه د خلکو د راتګ شاهده وه، د کابل له وروستیو کلونو څخه یوه له سترو جنازو څخه بلل کیږي. د معلوماتو له مخې شیخ ادریس چې په پاکستان کې ووژل شو، د پاکستان سیاسي لوبه وه. همدارنګه په کابل کې د شیخ ادریس په جنازه کې مینوال او شاګردان چې مخکې د جنازې په مراسمو کې ګډون نه و کړی وکولی شو وروستی درناوی ورته وړاندې کړي. د جنازې لمونځ د ښار په یو لوی جومات کې ادا شو. د اسلامي امارات د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړي د جنازې په څنډه کې د شیخ ادریس د ژوند او خدماتو یادونه وکړه او ویل چې هغه د هیواد له هغه علماو څخه و چې خپل ټول عمر یې د دین، علم او د ټولنې د اصلاح لپاره وقف کړی و. د هغه په وینا د داسې شخصیتونو له لاسه ورکول نه یوازې دیني ټولني بلکې د ټول هیواد لپاره لویه ضایع ده چې پاکستان یې په ارزښت پوه نشو. ګڼ شمېر دیني عالمان او خطیبانو هم ویناوې وکړې او د شیخ ادریس علمي مقام، اخلاق او خدمتونه یې ستاینه وکړه. هغوی ویلي چې نوموړی تل د اعتدال، یووالي او سولې پیغام خپرو او هڅه یې کوله چې د خلکو اختلافاتو پر ځای یووالي ته راوبلي. د دوی په وینا شیخ ادریس د ځوان نسل لپاره یو روښانه مثال و. په جنازه کې ګډونوالو د هغه د کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړه او د هغه د مغفرت لپاره یې لاسونه پورته کړل. ډېر خلکو په سترګو کې اوښکې رللې او ویلې چې د داسې یو عالم له لاسه ورکول به د اوږدې مودې لپاره احساس شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا او زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.